بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تېره ورځ مو په ورډ پروګرام کې شیپ ویلی وو، نن سمارټ آرټ ته راځو. سمارټ آرټ ته آرټ ته څه دپاره کارول کېږي؟ مثلا زه راځم یو سمارټ آرټ خلاصوم، مختلف سمارټ آرټونه پکې دي. یو سمارټ آرټ خلاصوم، ورته وایم چې مثلا دلته لیکمه چې کمپیوټر، دلته مې ولیکل چې کمپیوټر څو برخې باندې ویشل شوی دی، مثلا په دوو برخو باندې. دلته لومړی ورته لیکم چې هارډویر، دلته ورته لیکم چې هارډویر او همدارنګه دویم یې سافټویر دی. هارډویر او دویم برخه یې ورته وایم چې سافټویر. ګوره دلته مې چیش کړه ومې لیکه. کمپیوټر څو برخې دوې برخې لري چې یوې هارډویر دی، بیا چې دی سافټویر. کله چې موږ ته داسې یو سمارټ آرټ خلاص کړي، نو موږ ته یو ټول خلاص شو د سمارټ آرټ ټول په نامه باندې، چې په هغه کې یو ډیزاین دی، بل چیش دی فارمټ. لومړی راځو اډه شیپ. دلته داسې یو شیپ درته چیش کوي، درته اضافه کوي. که زه ورته وایم اډه شیپ، د دغه وروسته د یو شیپ راسي، ورې وروسته یو چې راغی یو شیپ راغی. کولی شي چې بله برخه مې چیش کړي ولیکي ټول په ځای. اډ بولټ بیا یو بولټ درته اضافه کړی وي. موږ ته دلته په هم ټپ کې دلته چیش ویلی وو، بولټ مې دلته چیش کړی وو ویلی. همدارنګه دلته هم چیش کوي، یو بولټ درته اضافه کوي. مثلا که چیرې ته راځې دلته چیش لیکې، د هارډویر برخې لیکې او د هغه لپاره غواړې چې یو بولټ اضافه کړې، دغه اډه بولټ وروسته لاندې ګوره یو بل بولټ درته صحیح شو. د هغه وروسته ټیکسپاند دی. ټیکسپاند دلته خلاص کړې، دلته یو داسې ټیکسپاند کمپیوټر سافټویر هارډویر. دې لارې ته کولی شي چې له منځه یې ویوسې او یو څه پکښې اضافه کړې. مثلا د چیش که راته له منځه یې ویوسه، ګوره له منځه یې کنټرول پلس ځای ته تر څو خپله عادي حالت ته ولاړ شي. صحیح شو. د هغه وروسته پروموټ او ډیموټ دی. ډیموټ ګورئ او پروموټ. ډیموټ دا په ټولو د یو سره یې ګډوي او پروموټ یې بیا ورته جلا کوي. رایټ لیفټ، زه ورته وایم چې دغه هارډویر دی په هغه طرف کې او سافټویر دی په دې طرف کې، دا بیا رایټ لیفټ کوي. ګورئ اوس رایټ لیفټ، هارډویر دې طرف ته راغلی، سافټویر دې طرف ته. صحیح شو. مو اف او مو ډاون، دا بیا لوړ او ښکته وي. که زه چېرې دا کمپیوټر وکړم چې کمپیوټر د لاندې راشي، مو ډاون. ګوره سافټویر لوړ وایي او کمپیوټر لاندې راځي. که مو اف ورته وایم دا بیا لوړ بیایي. صحیح شو. هغه وروسته دلته لایاوټ دي، یعنې سټایلونه دي. دلته هم لیکو لایاوټ شته دی، مختلف سټایلونه چې په کوم لایاوټ کې غواړئ ټول لایاوټونه دي. په هر لایاوټ کې چې مو خوښه مثلا زه ورته چې په دې لایاوټ کې ګورئ لایاوټ. صحیح شو. زم چې نه هماغه پخوانی لایاوټ رسېږي. چینج کالر دلته بیا رنګونه وربدلوي. لکه سمارټ آرټ چې دا جوړ کړی دی، دا هماغه رنګ. صحیح شو. سمارټ آرټ سټایل، دلته بیا چې دي سټایلونه دي، چې په دې سټایل او ریسیټ ګرافیک خپل عادي حالت ته یې وایي. هغه څه وروسته په ډیزاین کې بل لپاره فارمټ دی. فارمټ مو دا موضوعات یې ټول په شیپ کې چیش دي ویلي. کله چې موږ یو شیپ راخلاص کړي دا موضوعات ټول ګوره شیپ سټایل دی، همدارنګه پیل دی، شیپ آوټلاین دی، شیپ پیل دی، شیپ افیکټ دی، دا ټول مو تېره ورځ چیش کړي دي ویلي. دا موضوعات مو ټول چیش کړي تېره ورځ ویلي. دا رینج موضوعات دي، ګورئ پوزیشن دی، راوټیک دی، برینک فورورډ بیکورډ او همدارنګه سایز اندازه یې دا مو ټول چیش کړي دي ویلي. صحیح شو. ښه. او ګورئ چینج شیپ ته کولی شئ چې دغه شیپ په یو بل شیپ باندې چیش کړي، چینج کړي. مثلا زه ورته وایم چې دا راته په کوم ډول شیپ بدل کړي، په دې ډول شیپ راته بدل کړي. لارجر غټوي، همدارنګه زه ورته وایم چې دا دې غټ شي، همدغه بیا کوچني کوم، سمالر ورته وایم، او دا کوچ کوم کوچني کوم سمالر. دا مو تېره ورځ ټول موضوعات ویلي، نو نور یې ضرورت نشته دی. دا چې په خپل کمپیوټرانو کې عملي کړئ، مشکل انشاءالله مشکل پیدا نه شي. صحیح شو. ښه. سمارټ آرټ دا مختلف سمارټ آرټونه دي چې هر ډول سمارټ آرټ چې شي په کار و هر یو ته ضرورت ورته کولی شي چې هغه چیش کې استعمال کړي. مختلف دي چې هر یو ستا خوښه وي هغه کولی شي چې شي استعمال کړي. صحیح ده. ښه.
او زه سمارټ آرټ چې کوو له منځه وړو. او د بې انزرټ د انزرټ وروسته بیا چارټ دی. چارټ دا ډېر ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. چارټ ته رالو. چارټ یو معمار لپاره د یو وصف لپاره یا د یو مثلا یو فیصدي پیدا کړه د دې لپاره چارټ چې کارول کېږي. ته ګورې مختلف چارټونه دي، کوم ډول چارټ چې ته استعمالوې هماغه چارټ. زه ورته وایم چې کالم ګورې مختلف چارټونه دي چې هر ډول چارټ زه دا ډول چارټ لومړی کاروم تر څو ستاسو سر په خلاص وي. راځم یو چارټ مې چې شکې راخلاص مې کړئ. ګورئ راځم مثلا زه د کرکټ د کرکټرانو چې شي پیدا کوم، مثلا د منډو اوسط پیدا کوم. یعنی مثلا زه دلته لیکمه چې مثلا راځم په تېر کم میچ چې و د هماغه میچ راځم دلته ورته لیکمه چې ګورباز صحیح شو د دغو کسانو مثلا دلته ورته لیکمه چې ابراهیم ښه. همدارنګه دلته یو بل یو ورته لیکم مثلا محمد نبي ورته لیکم ښه محمد نبي. او همدارنګه دلته یو بل نوم هم یو راچوم مثلا راشد راچوم ښه. دا نومونه مې چې کړل. اوس د دېو کسانو مثلا د منډو اوسط پیدا کوم. دلته سریس دی. لومړی سریس مثلا زه ورته وایم چې کله زموږ د چا سره بازي وه د پاکستان سره بازي وه. صحیح شو. راځم دلته ورته لیکم چې د پاکستان سره لومړی بازي. دویمه بازي مثلا زه ورته لیکم چې د انګلینډ سره ښه. دلته مې انګلینډ ورته ولیکئ. درېیمه بازي مثلا زه ورته وایم چې زموږ د چا سره مثلا د ساوث افریقا سره داسې یو شی مې چې شکې ولیکئ. صحیح شو. ښه. یا خالي مثلا دلته افریقا لیکم ښه. ورته وایم چې ګربز چې کوم دی د پاکستان سره چې کله د افغانستان بازي و ګربز 160 منډې وکړي. صحیح دی. همدارنګه ابراهیم ځدران مثلا ورته وایم چې 100 وکړي. همدارنګه محمد نبي ورته لیکم چې د مثلا 40 وکړي. همدارنګه راشد ورته لیکم چې د 30 وکړي. صحیح شو. راغلو انګلینډ ته. په انګلینډ کې بیا ګربز ورته لیکم چې مثلا ګربز 90 منډې وکړي. صحیح دی. همدارنګه ابراهیم ځدران 110 او همدارنګه دی لیکم چې دی 80 او همدارنګه دی لیکم چې دی بیا 80. راځم یو بل هېواد سره مثلا افریقا د هغه سره بازي سته. په هغه کې ګربز چې کوم دی 100 منډې پوره کړي. او همدارنګه ابراهیم چې کوم دی دی هم 100 منډې او همدارنګه دی 80 او همدارنګه دی 30. داسې یو جدول مې چې شکې دا چې کوم د دې معمولا کار په اکسل کې اوس دلته ګورئ موږ تاسو ته یو چې شکې ښکاره کوي کوم چې دا شین خط دی دلته دا د پاکستان دی ګورئ. او همدارنګه دا کم نارنجي خط چې دا د انګلینډ دی. همدارنګه دا کم خړ چې دی دا د چا دی د افریقا. راځو وایي چې ګربز کله چې د پاکستان سره بازي وګورئ د منډو اوسط یې 160. همدارنګه ګربز کله چې د انګلینډ سره بازي وه د منډو اوسط یې 100. او همدارنګه د کله چې د افریقا سره وه بیا د منډو اوسط یې 100. او کله چې د انګلینډ سره وه د منډو اوسط یې 90. ټول چې ښکاره درته ښکاره کوي. راځو چارټ. دلته لومړی اکسس دی. دغه کومه دغه چې وي دغه ګورئ زموږ سره پرایمري هوریزنټل وي او ورټیکل. صحیح دی. هغه څه وروسته اګزیسټ ټایټل دی. اګزیسټ ټایټل ته دلته وګورئ لاندې دلته لیکلی دی چې اګزیسټ ټایټل دا چې په کوم ځای کې وي ګورئ اګزیسټ ټایټل دلته وګورئ هوریزنټل دې وي او که دې پرایمري وي. اوس ګورئ که زه چېرې پرایمري ولیکم اګزیسټ ټایټل یې په دې ځای کې راغلی. صحیح شو. او که چېرې دا اګزیسټ ټایټل وکړم چې دا دې ورټیکل وي ګورئ په دې ځای کې راغلی. صحیح شو. ښه. دا څه وروسته چارټ ټایټل دی. کوم دغه د چارټ ټایټل دلته ورته دا چارټ ټایټل ورته لیکم چې دغه چارټ مې چې دپاره چې کړی دی جوړ کړی دی. راځم مثلا ورته لیکم چې کرکټ ریپورټ. صحیح دی. دا شو. راځم ورته وایم چې دا چارټ ټایټل دی دا په کوم ځای کې وي. دا په سنټرل کې وي اباو لوړ دې وي
او که دې بیخي نه وي زه ورته وایم چې نه هماغه به لوړې صحیح دي. هغه څه وروسته ډاټا لیبل دی. ډاټا لیبل تاسو وګورئ فیصدي دلته اوس ورته د چیرې معلومه په دې بغل کې دلته یې معلوموي وګورئ دا ډاټا لیبل ورته وایم چې دا ډاټا لیبل دې په کوم ځای کې وي سنټر ورې په منځ کې راغلی انسایډ اخره کې راغلی انسایډ لاین دی راغلی وګورئ لوړ راغلی دا ډول راغلی وګورئ دا د ګوربز دی یوسل شل دی دا ریوانه مې ورسره چیش کړی دی سره شورت مې وایي ته ریوانه مې چیش کړی دی وایم چې نه دا ډاټا کم لیبل چې دی دا دې بیخي نه وي همدا څه دی هغه وروسته راځو ډاټا لیبل ډیټا ټیبل دی لاندې وګورئ چې ډیټا ټیبل هغه دلته لاندې چیش کوي ډیټا ټیبل ورته چې نه دا دې بیخي نه وي هغه وروسته رالو ایرر بار دی ایرر بار ګورئ داسې یو ډول ایرر بار کوم چې ګورئ داسې یو ډول ایرر بار دی دلته ورته چې نه دا ایرر بار دې بیخي چې شي نه وي نه ورته وایم هغه وروسته رالو ګریډ لاین ته یو ډول چې شي ورکوي چوکاټ چوکاټ ورته چې نه دا دې بیخي نه وي دا ګریډ لاین دې بیخي نه وي ښه هغه وروسته رالو لیجنډ دی لیجنډ دا وګورئ دا هغه ته چې شي لیجنډ وایي دا دا لیجنډ دې په کوم ځای کې وي وګورئ او ته رایټ راسته طرف ته ولاړ ټاپ او سر ته ولاړ لیفټ چپه طرف باټم لاین زه کوم چې هغه لاین هغه لیجنډ چې چیرې لاین صحیح ښه هغه څه وروسته ټریډینګ دی یو ډول داسې خط ورباندې راکړل شوي تاسو سواد او 2% د کم یوه بازۍ تر منځ دغه غواړي دا ټریډینګ زه مثلا ورته وایم چې د پاکستان کې چا ډېرې منډې کړي دي وایي یو ډول لیک باندې راکړل شوي دی سره خلاص زه ورته وایم چې نه دا لاین دې بیخي نه وي صحیح شو هغه څخه وروسته کویک لایاوټ دی کویک لایاوټ مختلف لایاوټونه دي چې ته تېش کولی شي استفاده کولی شي صحیح ده ښه دا وروسته چینج کالر دی دغه کم دغه چې دی دې رنګ ولې چیش کوي بدلوي څه ډول رنګ دی چې هماغه ډول رنګ دی صحیح صحیح شو چارټ سټایل دلته بیا سټایلونه دي مخصوص ورته دا چارټ په یو ډول سټایل کوم مختلف سټایل دا وروسته سویچ رو اینډ کالم دلته سلیکټ ډاټا دلته بیا ته کولی شي په دې ډاټا کې څه شي وکړي تغیرات دې لارې ته کولی شي چې کوم یو صفر ورته چې پاکستان مثلا مشکل انګلند او امریکا اوکې صحیح شو ورته وایم چې سویچ رو اینډ کالم ګورم یو رو یا یو کالم درته راخلاصوي سلیکټ ډاټا ورته وایم ښه وایم چې پاکستان هم به چیز کې ښکاره ښه هغه څه وروسته ریفریش ډاټا درته ریفریشوي چینج ټایپ چارټ ټایپ دا د چارټ ډول درته بدلوي مثلا زه ورته وایم چې دا چارټ غواړم په یو بل ډول سره کوم ډول لازم دلته دې ډول ورته یو بل ډول ورته انتخاب مثلا ورته وایم چې په دې ډول سره زه وروسته اوکې ورته وایم وګورئ اوس په هماغه ډول کوم ډول سره هر څه دلته چې کېږي راته ښکاره کوي ښه ډیزاین اخلاص او فارمټ ته راغلو فارمټ کې بیا هم هماغه موضوعات دي کوم چې چیرې کې په شیپ کې ویلي وایي شیپ سټایل دی نوی شیپ راوړي ټول موضوعات چې کوم چې موږ چېرې ویلي فارمټ کې هم نور سره پاته نه دي ښه رالو انزرټ دا ټول چې کوو له منځه وړو انزرټ ته رالو سمارټ آرټ وروسته سکرین شاټ تا ته د کمپیوټر د دې سکرین یو عکس راوړي سکرین شاټ یې راوړي غواړم چې سکرین شاټ کې مې یو څه د ضرورت دی دلته د سکرین شاټ سکرین کلیپینګ زه ورته وایم په دې سکرین شاټ کې دغه ساحه چې کومه ده دغه راته صرف دغه ساحه دغه ساحه ورته چې کوم انتخاب وکړم برابر اشتها دلته صحیح شو ورا کوم پکچر ټول چې وغیره سره خلاصو د موضوع کنټرول وي ورته چې کوم له منځه ښه انزرټ ته لاړو په انزرټ کې دغه څخه وروسته اپلیکیشنز فور آفیس دا به راتلونکي ورځ دپاره ووایو د نن ورځې دپاره همدومره درس